دې مشاعرې ته شش کال د بېلابېلو ډېرو ولایتونو څخه موږ درانه میلمانه مسؤلین شاعران او د ترنم ملګري را دعوت کړي دي چې دا شیبه ناستې هغه شعرونه ویل کېږي. امنیتي بشپړ چمتووالی نیول سوی دی چې هره نقطه کې په هره ساحه کې امنیتي مسؤلین پر وخت سره خپل پر سیمو باندې نقطو باندې ځای پر ځای سوي دي. مشاعره په ډېر عادي حالت کې روانه ده، هیڅ مشکل او ستونزه نشته. دا چې د هلمند سیند په مشاعره کې ګډون لرو دا زموږ لپاره د افتخار او د ویاړ ځای دی. مشاعره الحمدلله ډېره رنګینه ده. دلته چې ما ولیدل د ماشومانو نیولې، بیا تر ځوانانو، د پاخه عمر تر کسانو، حتی علماء کرام او پوهنتون محصلینو، طالبانو، مجاهدینو، مطلب د هرې طبقې خلکو ګډون کړی دی او خورا پرجوش او مشموله مشاعره ده. بس ډېر خوشحاله سو چې د هلمند سیند مشاعرې ته رالو او د لیرو ځایو څخه شاعران راغلي او د دوی څخه هغه راوړي شعرونه او نعتونه اورو. ډېر خوشحاله سو. د هېواد د بېلابېلو ولایتو څخه شاعران او د هغه تر څنګ نعتخوانان او سیاسي کسان هم ورته راغوښتل کېږي او ګډون پکښې کوي. او د حکومت څخه لا غوښتنه هم دا ده چې دغسې ادبي ناستې، ادبي غونډې لا نورې هم ډېرې کړي د هلمند ادب دپاره، لکه څنګه چې اوس خدمت شوی دی او لا نور خدمت هم وشي. توپیر یې دا دی چې ښه امنیتي تدابیر نیول سوي دي او د پخوا پرتله باندې ښه نظم برابر دی او ډېر ښه کسان یې ګمارلي دي او هغوی ښه تدابیر نیولي دي. موږ د دغه مشاعرې لپاره 15 کسانان پرسونل برابر کړي دي په د جادو کې شاوخوا چې د خلکو دپاره چې نظم او ترتیب سره برابر موټران ودروي او د خلکو سره چې مزاحم یو بیروبار شی جوړ نه شي. 15 کسان هم خپل پرسونل ځای په ځای کړي دي، درولي مو دي.